السبب الثالث دریم سبب مؤمنانو د نجات د پاره چې وسړی د دې ګناه نه خلاصيږي هغه ذکر الله عز وجل الله رب العزت یادول. د دې وجنه علما فرمایي چې شیطان په انسان باندې درې حالاتو کې حمله کوي چې فحشا او بهي ګناهونو کې اچي. یو عند الغفله کله چې انسان غافل شي په دغه وخت کې شیطان حمله کوي چې انسان تباہ او هلاک کی باید چې ته غافل ونه اوسې الله رب العزت ذکر کې او الله ډېر یاد. په حدیث کې راځي د حارث ابن الحارث حدیث ته امام ترمذی راوړل به اسناد صحیح و الله رزق احیاء علیہ السلام ته ویلي چې خپل قوم ته امر وکړه په بنځه خبرو باندې. احیاء علیہ السلام تاخير وکړ رستواله او عیسی علیہ السلام را علیه احیاء علیہ السلام ته ویلي چې تا ته الله امر کړی دی په بنځه خبرو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ بار په منبر باندې کېناست او دا خبره صحابه ته وکړه خو ته نه بیانې زید خلکو ته بیان کم. احیاء علیہ السلام ویره د شه داسې نه چې عیسی علیہ السلام را نمخ کې شي په دې خبرو باندې. قوم راټول کو بیت المقدس کې او ډېر خلک راجمع شو څه بهر کې نستل او څه درنه او ورته چې الله رب العزت ما ته په بنځو خبرو باندې امر کړی چې دا وکړي. اولنې خبره به مؤمنانو هغه دا و چې الله ما ته امر کړی چې ان تعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا. الله یوازې بندگی کوي او د الله سره هیڅ شی مه شریکوي. یحیی علیہ السلام مثال ورک وای داسې مثال چې څوک د الله بندي او د الله سره بل څوک شریکوي. یو سړی د مزدور او اجیر ونیسي دا مزدوري یو بل مالک لکه یو بل چا لکه آیا دغه مالک د دې سره دا مني چې مزدور زمای نوکر زمای او د بل چاته د مزدوري او نوکری وړي؟ هغه ویل شي نه. دارنګ بنده د الله ی الله پیدا کړي او بندگی د غیر الله کې د اسکل الله رب العزت نه مني. بندگی به صرف د یو الله رب العزت کې. دوی مرته ویل شي وامرکم بالصلاه په منځ باندې امر کوم او په منځ کې خاص کر دا امر تکوم چې په منځ کې هیڅ طرف ته مو ګورئ او دای ویل چې کله یو سړی منځ ته ور دی الله رزت راشي او د دې مخ ته ور دی دې ته متوجي شي. وای کله چې دا انسان په منځ کې توجه بل طرف ته لاړ شي دنیا ته خزي تیارانو دوستانو بچو ته الله د دې انسان نه مخ واړي چې دې مان بل خشه پیدا. زمون منځونه څو کرتی به الله رب العزت په موږ منځ کې موږ نه مخاړي اعتراض را نه کوي چې الله اکبر وکړو بس اعتراض دې داول نه تر اخره پورې د دنیا سوچونه او فکرونه دي. ځکه هغه منځ اقامت الصلاه د علماء چې خشوع پکې چې خشوع پکې نه دا اقامت الصلاه نه ده د منځ وردول نه دي. دنیا مکلفیت ادا شو خو د آخرت پر ورځ دغه منځ نه قبلې. درې مې ورته ویلي چې وامرکم بالصيام تاسو ته امر کوم چې روزه نیسئ او به مثال ورکړم. مثال د روزې نیون کې داسې دی لکه په یو ډله کې رواني یو جماعت کې رواني او د دې سره د مشکو بوجي او د دې نه بوی خيږي دا سره به څومره په دې ډله کې عزتمن او قدرمن وي. او به ورته چې ان ريح فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. کوئی د روزدار د خلی بوی چې دی الله تقدیر محبوب دی او مزیدار دی د مشکو د بوینه. مطلب دا چې روزي نیسئ صرف میاشت رمضان فرض نه د مؤمنانو نور نپلی روزې مشته دوشنبه او پنځشنبه روزه نیول ایام البیض روزې نیول او داسې نور روزې شریعت کې موږ ته خودلې. سره خبره وته وکړه چې وامرکم بالصدقه زه تاسو ته امر کوم چې صدقه ورکړئ. وای فإن مثل ذلك وای د صدقې ورکون کې مثال داسې دی چې یو سړی دشمنان ورپسې راوځي او دشمنان یې ونیسي او دا اسیر او قیدی کې د دې لاسونه د څټ پسې وتړي او تور راوړي او په دغه وخت کې دا انسان وای دا ورته چې ابدیکم بالقلیل والکثیر دا څوک چې مانه پیسې والے او دنیا را نواله او پریم دی صدا هغه پیسې هغه ته ورکی است هغه سړی د مرګ نه راخلاص. د صدقې مثال لا دی چې انسان د مصیبتونو تکالیف او مشکلاتو د الله د عذابونو نه راخلاصي. تاسو مو چې صدقه چاته ورکې تا کمال صدقه د ځان لپاره ورکړه. مسکین او فقیر بدون احتیاج نه لري لکه څنګه چې تمره ته احتیاج لري ځان تخپل ځان ته احتیاج لري. نن چې ته په بیماری کې ګیری
درنګي په لانجو تکلیفونو کې ګيري مشکلاتو کې ګيري دا وجه څه ده چې تا د الله د پاره ورکړه نشته کو دا ورکړه وې هیڅ کله الله رضا ستا په جون کې مشکلات او تکالیف نه پیدا کول دا مصدق او څوک چې صدقه کوونکی هغه جون کې سعادتونه او کامیابی وي هغه هیڅ کله الله رب العزت ناکامي او خفګان او پریشانی ته او درنګي تنگ جون ژوندۍ ته نه ورکي محمد صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ډیر مثال ورکړي کوغاړي چې د الله د عذابونو نظام خلاص کړي د فتنو نظام خلاص کړي د جنجالونو نظام خلاص کړي دشمن تړلې او څټ درته وي دا هغه دشمن نه خلاص شي دا هغه د لپاره علاج صدقه ده چې د الله د لپاره خپل مال ولګي بعض خلک د مال ورته د الله نه ډیر محبوبي او دا نه د زړه په سر باندې لیکړي د فحش او بهایي د لپاره د رسمونو رواجونو د لپاره د بيدنۍ د لپاره مال وی ولیکن د الله د لپاره چې مسله راشي به د هغه د لپاره مال استعمالول نه وي نن یو سړی ته وایي چې د الله د لپاره څه راکا دا به دومره فریاد وکړي چې هیڅ هم نشته کو سباله د زی واده او په قرض مرالي او رسمونه به کوي او رواجونه به کوي او هغه کارونه به کوي چې هغه انسانیت سره تعلق هم نه لري دا صدقه چې تو ورکې د سمو آیا چې زما کمال له او د فقیر احتیاج دی بلکې د خپل ځان لپاره ده خپل ګټه دی خپل پیدا دی او خپل ځان چې د جهنم نه خلاص نه کې ګوربل څوک دی د جهنم نه خلاص کول نه شي تم د چا زوی آیا کله د پلار بس صدقه وکړه چې ستا بچي بس تا بس د پیسې او مال لګي چې منشي لاړ هغه بچي او پیسې او عزت کوي ولیکن کمالي مال هغه دی چې سړی په دنیا کې خپل د الله رضا او جنت په دې مال او دنیا باندې وګټي پیسې د دې لپاره دي چې سړی په الله وګټي او جنت په وګټي او دغه پیسو کې هیڅ خیر نشته چې سړی سره په لکاو پرتی دي او نه په الله وګټي او نه په جنت وګټي دا بالعکس عقوبت او سزا ده د انسان لپاره پنځمه خبره مقصودی هغه ده چې وامرهم بالذکر ایه علی السلام ورته چې الله رضا امر کړو زه امر کوم تاسو ته په ذکر باندې چې د الله ذکر کوئ وای فإن مثل ذلك وای د دې مثال دا ده چې وسړی د دشمن باندې ولې او تیز دشمن دې بس روان دي او رانی سي دا د سکی چې دا ووجني او قتل کې او د دې جون زندگی والی ويتا على حسن حسين فحرز نفسه منهم ويقلا تراشي قوي قلا تراشي او مضبوطي قلا تراشي باغه کې خپل ځان محفوظ کې وای کذالک وای دغرنګي هغه څوک چې د الله ذکر کوي د شیطان نه داسې محفوظيږي لکه څنګه چې د سړی په دې قلا کې ځان محفوظ ولا يهرز من الشيطان الا بذكر الله یو انسان د شیطان نه محفوظيږي مگر د الله رب العزت په ذکر باندې کوم اوس جاوله د خلینه لری کړه او درنګي فحشا او غیبتونه او بهتانونه او کنزلم د خلینه لری کړي به ما ته ذکر ته وزګار شو اول خو تمام ورځ زمونږ په خوراکونو تیری دا غي نه چرسته خوراکونه وګ به ور پسې جاول مو واچو دا سره د الله رضا ذکر په څه ټیم کې کوي او څو وخت کې کوي په عبادتو کې اعلی عبادت بهترین عبادت هغه ذکر الله د الله رب العزت یادول وغواړي چې د شیطان نه محفوظ شي په دې فحشا او بهي ګناونو کې دوه نه چي هغه د پاره لار ده چې کثرت ذکر الله الله ډیر یادول چې کله د الله یادو شیطان ته د فحشا او د بهي وسوسې نشي جوړول ته نشي رانه دې کېدل او ته چې په فحشا بهي کې ورځيږي وجداد چې ستا په جوبه باندې د الله ذکر نشته او د الله یاد نشته هغه انسان من ډیر بدبخت دی چې سلري ساعت په دې باندې تیر شي سبحان الله به سل کرته ونه وي الحمدلله به ونه وي لا اله الا الله به ونه وي درې نور اسکار شریف به ونه وي سلري غنټي په دې باندې تیر شي او د الله تسبیح او پاکي ونه وي د بدبخت انسان د پټولنه او معاشره کې دغه سي انسان د سعادت ولا د کامیابی ولا انسان نشي جوړېدل دا د شیطان په لاس کې د شیطان لوبي هر فحشا بيدینی او ظلم او بربدیت چې د شیطان کې او هغه وسوسه ورته چې د خلکونه د خیر تمنه کیږي مؤمنانو د خپل جبه د الله په ذکر باندې عادت کوي په دې ډېر خیرونه او فائدې